يا نبي سلام عليك يا رسول نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله صدق الله العظيم. محترمو په تیر شوی ویډیو کې تاسو سره مونږه د عقیدې او د نظریې متعلق مختصر غونډه خبره کړې و. نن محترمو مونږه په عقایدو کې به هغه بحث چیرلو چې کومو کې د یوې مسئلې نه د انکار کولو په بنیاد انسان کفر ته ور داخليږي. د ټولو نه اول نن زمونږه او تاسو ټاپک هغه د ایمان متعلق دی. ایمان ستوي د ایمان معنی د امن ورکول او اعتماد کول. محترمو شریعت کې ایمان دی ته ویل کېږي چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه کومې خبرې یقیني طور باندې ثابت دي هغه د زړه نه تسلیمول دا ایمان دی. او دې ته محترمو ضروریات دین ویل کېږي. کتابونو لیکلي دي چې یو انسان په ضروریات دین کې د یوې خبرې نه انکار کوي نو محترمو دا ډیره خطرناکه خبره ده. دغه انسان د اسلام د دایرې نه خارج کیږي او کفر ته ور داخليږي. لکه مثلا د الله جل جلاله یووالی شو، الله یو منل شو، د الله جل جلاله په صفاتو باندې ایمان راړل شو. د سره سره محترمو ملائکو باندې ایمان، آسمانی کتابونو باندې ایمان، او کم سيزونه چې د الله جل جلاله د طرف نه فرض دي هغه فرض ګڼل، کم چې د الله جل جلاله د طرف نه حرام دي هغه حرام ګڼل. دا محترمو ضروریات دین دي. د دین علاوه نورم بل شی دي خو محترمو په دې باندې ایمان ساتل دا لازمی دي. ایمان ویل کېږي په زړه سره رښتینی ګڼلو ته، یعنی د زړه تصدیق دا ایمان دی. او اسلام معنی د محترمو د اسلام تعلق ظاهری اعمال سره دی او د ایمان تعلق محترمو عقیده سره دی. په دغه بنیاد باندې دا څومره نیک اعمال چې دي نو دا د ایمان زینت ته او د ایمان ښکلا ده او ایمان وسره کامل کیږي او برابرېږي. په دغه بنیاد باندې محترمو چې کوم ضروریات دین دي او هغه موږ ته تفصیل سره بیان شوي دي نو تفصیلا پاغي ایمان راړل فرض دي، او کوم چې موږ ته شارټکټ اجمالی بیان شوي دي نو محترمو پاغي شارټکټ او اجمالی ایمان راړل دا هم فرض دي. د سره سره محترمو دا یو مسله ځان سره یاد ساتل پکار دي چې په ایمان کې شک کول دا انسان کفر ته رسي. ځکه بعضی ایمانیات داسې دي که یو انسان ولګېده او په خپل ایمان کې د شک وکړو چېرې زه مسلمان یم او که نه یم او ان شاء الله زه مسلمان به یم، او داسې شکوک او د شبهاتو دته موقع ملاویږي او دی په ایمان کې شک کوي نو محترمو دا ډیره خطرناکه مسئله ده. دې سره انسان د ایمان د دایرې نه وځي او د کفر دایرې ته ور داخليږي. محترمو بله مسئله دا ده چې د بد عملی د وجې نه انسان کفر ته نه رسي. اکثر خلک داسې چې مثال کې طور پر د یو تن نه زناو شوه، چا نه غلاو شوه، چا نه ډاکو شوه، چا قتل وکړو، خو محترمو دی دا ګناه ګڼي نو دی بیا مسلمان دی او کافر نه دی. ځکه د بد عملی او د ګناه د وجې نه انسان کافر کیږي نه. ها هغه ځان له مسئله ده که یو انسان ولګېده او هغه امارات ته کفر، علامات ته کفر هغه اختیار کړو نو بیا دغه انسان کافر کیږي. لکه یو انسان ولګېده محترمو هغه بت ته سجده وکړه نو بت ته سجدې کولو سره دغه انسان د ایمان د دایرې نه وځي او د کفر ته ور داخليږي. یا یو انسان ولګېده او هغه قرآن مجید راواغسته او هغه د ګندګۍ ځای ته ورغوزار کړ، ډیران شو، ګټر شو، یا نور داسې د ګندا مقامات شو، دې سره محترمو دغه انسان کفر ته ور داخليږي. یا یو انسان محترمو ولګېده او هغه قرآن مجید راواغسته او په هغه قرآن مجید باندې الله مکه هغه خپې کې خودي او د خپو د لاندې قرآن مجید
تذلیل وکړو د خپل د لاندې هغه راوسته د سره محترم دغه انسان کوپر ترسي او د ایمان او د کوپر داروبدار محترم دا په خاتمه باندې بعض وخت کې به یو انسان داسي چې ټول عمر به هغه نیک عمل کړي خداغه خاتمه که په کوپر را الله مکه دغه انسان د دنیا نه کافر زی او بعض وخت کې به یو انسان داسي چې هغه به بالکل نیک اعمال نه کړي تمامه ژوندۍ به په کوپر تیر کړي خو آخر کې به الله جل جلاله هغه ته کلمه د هدایت کلمه طیبه نصیب کی نو محترم دغه انسان د بیا مسلمان شمارل کیږي په دغه بنیاد باندې ایمان دا شرط اول دی علماء کرام لیکلي دي چې د نیک عمل یعنی د الله جل جلاله په دربار کې د عمل قبلېدو لپاره درې شرایط دي کې انسان وایي چې د الله په دربار کې د زما عمل قابل قبول شي نو درې شرطونه دي شرط اول دا د محترمو چې دغه انسان ایمان نه وړي ځکه کې ایمان پکې نه وي نو د نیک عمل د الله په دربار کې نه قبليږي په دغه بنیاد څومره غیر مذهب خلک چې دي د هغه خلکو نیک اعمال نه قبليږي دویم نمبر شرط محترمو هغه اخلاص ته هر کله چې یو انسان ایمان نه وړي دی مؤمن او مسلمان دی او اخلاص پد کې موجود دی نو د عمل ویلیو او پاور دا انتهایی سیوا دی او که اخلاص موجود نوي ریاکار دی د خلکو د خودنې لپاره عمل کوي نو محترم هغه عمل د زړې کپڑے په شکل کې د انسان په مخ باندې دوباره راويشتل کیږي او دریم نمبر شرط په کې محترم ودا دی چې دغه عمل د سنت موافق وي هر کله یو انسان مؤمن دی مسلمان دی عمل اخلاص سره کړی دی خو طریقه د پیغمبر نه د اختیار کړي بلکې خپل یو طریقې جوړه کړې ده او په خپل طریقه باندې هغه اعمال کوي او په هغه باندې رواني نو محترم ورته نیک عمل نه قبليږي بل یو اهمه مسله ځان سره دا یاد اوساتئ چې د ایمان تعلق د عقیده سره دی او د اسلام تعلق ظاهری اعمال سره دی خو محترم قرآن مجید کې او احادیث مبارکو کې د ایمان او د اسلام دواړو په یو بل باندې اطلاق شوی دی د دې لړ مثال دا دی چې انسان جنازه کې او د جنازې په آخري تکبیر کې ومن توفیته منا فتوفه علی الايمان او ومن احییته منا فاحی علی الاسلام د اسلام په ځای ایمان وي او د ایمان په ځای اسلام وي نو محترمو د جنازه شوی دا ځکه چې ایمان او اسلام دا دواړه یو شیز دی الله جل جلاله دی منګو تاسو لا په یو څو خبرو د عمل کولو توفیق درکې نننې ټاپک محترم او غزمنګ د ایمان متعلقو د ایمان معنی امن ورکول اعتماد کول د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه چې کوم خبري یقیني تور باندې ثابت دي محترم او اغه ته ایمان ویل کیږي او ان شاء الله روانه موضوع زمنګ چې کومي هغه به د کوپر متعلق کوپر وېستا او کم سيزونه داسري چې هغه انسان کافر کوي کوپر ته ور داخلي داغه متعلق به ان شاء الله مختصر غونته خبره کو الله تعالی دې منګه تاسو ټول لا پدې د عمل کول توفیق راکړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.